السلام علیکم ټولو ملګرو ته چې څونه ملګري یې لاله دا زما اصل د فیسبوک آی ډي ده او د ځان سره لاله ټول فالو کوئ صحیح ده. زما چې کوم پیجونه میجونه دي نو انشاءالله په هغې کې به څه واپس بحال شي او څه ختم شو دي څه ایکسپایر شو دي. خو په موجوده ټیم کې زما صرف او صرف لکه د استعمال لار چې ده نو لکه دا د فیسبوک آی ډي ده. نور چې زما په نوم باندې څونه پیک اکاونټونه دي لاله نو ګورې زه د هغې څه قسمه ذمهوار نه یم. زما د خپل پیجونو چې ما څونه پیجونه استعمال کړي دي زه د هغې نه ټیم په ټیم لایف ما کړی دی. هغه هر څونه پیجونه چې زما دا زما ریل اکاونټ دی دا ځان څه فالو کوئ او مخې ته شیر کوئ صحیح ده لاله. مننه د ټولو ملګرو په کالونو باندې مم رالم او ویډیو راسه مخې ته شیر کوئ صحیح ده چې څونه ملګري یئ. خصوصا پی ټی آی والا زما د اکاونټ د ځان څه فالو کوي. دا نورو پالټو والا که نه فالو کوي نو لکه زما دغو ته ضرورت هم نشتی او نه دغه خلک زه غواړم ولې چې منافق دي لاله د منافق سړي څه په لار باندې نه ځي. پاکستان یې خو دله سټل خرڅ کړو آی میپ ته یې والا کوي او بیا به د امریکې نه زما او ستا د ملک قانون چلیږي لکه د مار. وعلیکم سلام ټولو ملګرو ته. ملګرو ویډیو شیر کړئ لکه خانه څنګه یې کال ته کومه ویډیو شیر کړئ ملګرو سره ګپ شپ لګو. هلکه انور څنګه انوره تم په تیاره کې که څه راځه که ملګرو لایف شیر کړئ صحیح ده. زما را اکاونټ نوی دی صحیح ده او ډېرو دشمنانو ډزولی را ډزولی دی په دې کې د شیرینۍ یو پیجو زبردست مننه. سلامونه وروره. السلام علیکم سید ولی شاه څنګه یې؟ خیر دی وروره تاسو خیر وروره ټولې برابرې وخت څنګه تېرېږي؟ خیریتونه دي وروره خپل حال وایه په کومه علاقه یې په کومه خاوره یې؟ زه کراچۍ کې یم یار. ماشاءالله څنګه چل دی د پاکستان څه صورت حال دی لکه د سیره څو پخېږي؟ پاکستان ډېر بد طرف ته روان دی سید ولی شاه. الله دې په موږ رحم وکړي یار. موږ خو به تاسو ته چغې والې چې دا عمران خان لالا ښه دی خو موږ ته به خلکو ووایي دا لیوني دي. زما خپله عمران خان پیور دی. نه لکه اوس موجوده صورتحال زموږ د ملک څه دی لکه ستاسو دا زړګی څه وایي لکه موږ خو په سعودي عرب کې موږ ته خو دا پته نشته چې د سیره څو پخېږي لکه ستاسو رړه څه وایي د زړه رایې؟ یاره عمران خان چې کوم دی که نه عمران خانو دا زمونږ دپاره ښه دی. دا خلک به بیرته نه دی کوم چا چې د عمران خان دغه کو په عمران خان به تنقید کو دا خلک به بیرته د عمران خان خپې ښکلی. بس الله دې رحم وکړي وروره او کار روزګار څه کوې ملګرو دا شی شیر کوئ ښه اکاونټ زه په فالو کوئ. کراچۍ سبزي منډی کې یم یار سید ولی شاه. په کراچۍ کې څه کې وا مې نه اورېدو؟ سبزی منډی کې سبزی منډی کې سبزي ها سبزي منډۍ کې. بس الله دې آباد لره وروره زموږ ورور یو په کراچۍ کې ګرمي شته ډېره زیاته ګرمي دی یار. نن خو موسم ښه دی ګزاره کوي نور کله ډېره زیاته ګرمي یار. الله دې په موږ رحم وکړي. او دا راته ووایي چې پیټرول په څو دی؟ پیټرول دی 274 دی 274. او دا مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې لکه ستا زړه څه وایي مخکې به چې 2 روپۍ پیټرول ګران شو نو هغه به سره د سیکورټۍ راغلی او سړکونه به بند کړو نو لکه اوس ستا را زړګی څه وایي په کوم ځای کې دی؟ مولانا فضل الرحمن به مخکې پر ټولو دغه باندې تنقید کوي عمران خان باندې دغه نورو دا چې کوم دا شهباز شریف دی نواز شریف دی د ټولو به په عمران خان تنقید کو د دا شیګران کو د دا شیګران کو اوس یې خپل عمل ته اور لګولی دی. زه خو چې د پاکستان موجوده صورتحال ته ګورم نو لکه د برما طرف ته روان دی د فلسطین او دا کومه چې ډزېدلي ملکونه دي هغې طرف ته روان دی. ستا سوچ څه وایي؟ بالکل او دا خبره ده بالکل صحیح ده. دا ټول د IMF غلام دی. دا د IMF غلام د کوم ځای؟ د خیبر پښتونخوا کې د باجوړ یم. د باجوړ. بس الله دې په موږ رحم وکړي او لالا دا خبره واورئ که دا شی دغه شانتې وو نو بیا موږ ځانه بل دویم پاکستان جوړو دا ټک دا پول ورته اچوو دا شی ته جدا کوو. ستا څه وایي په دې کې؟ بالکل صحیح خبره ده یار.
زنده‌باد الله دې آباد لره موږ نور مرګرو له ټیم ورکو صحیح ده ډیره مهرباني الله دې آباد لره ډیره آباد اوسې یو جهان مننه د الله په امان مرګرو دا شیر کوي چې زماره د اصل اکاونټ پته ولګي صحیح ده چې څونه مرګري یې موږ د عوام دړه رایلو صحیح ده لکه چې عوام سوي موږ به چغې والي چې لالا عمران خان لالا صحیح ده خلکو به تاسو لیونی یې لکه زه تاسو دا وایم انډیا له مو توړ جواب ورکړو کرونا پکې رااله ټول ملکونه په ښکته تلو پاکستان پکې ترقی په کرونا کې کړو لکه نور دشمنانو لکه مو توړ جواب به ورکاو لالا ټول دنیا پیژندو چې عمران خان لالا زمونږ وزیر اعظم دی نو اوس دا شهباز شریف خو زمونږ په ملک کې خلک نه پیژني لا پاتې نور ملکونه خو پرېږدوئ نو لکه موږ د عوام نه دړه رایې ویلو دا ویډیو به بیا فیسبوک ته شیر کیږي پیجونو کې به شیر کیږي صحیح ده کم مرګره چې مرزه نو د سلک په طریقه باندې به خبرې کوم صحیح شو لاله چې په هر ځای کې واوري او الله مخاده و بال لري دا شی شیر کوي مخې ته کالمی لالا چې کوم سړی ویډیو شیر کوي هغه په کال رالم خان راشه دلته راشه ډیره کېم ودو موس ماسپخین مانزه ته وس فونم را پاسې د 11 بجې اوس مازیګر دی الکه ویډیو شیر کوي نو کال به بیا د تکومه دار غپ نه بار ويم زما ګوره پیجونه په ځای ولاړلی زه دا ډیر وخت وزګار نوم فیسبوک له میټیم نه دی ورکړی صحیح ده لالا نو لازم به تاسو زما ویډیو شیر کوئ چې مخې ته زمونږ دغه پته ولګي او چوکرګانو ته مې دا خواسته چې ما ترې پاسه ونه لیکي زه ښه برابر یم ښه په سور کې یم او د پاسولو کار نه کوو چوکرګان دې چېرته خوړګو ته لاړ شي ځان پیژني نو زما د لایف نه وتی شي ښه چوکرګانو کار نه کوو بېدبي دې معافي موږ بوډاګان خلک یو لالا کالمی هلکه چې یو پیره څوک راوالم په کال دوباره بیا مه لیکئ صحیح ده شیر کوئ ګپ شپ لګو لایف شیر کوئ سلامونه وروره السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وروره ښه خیر دی سیدولي شاه څنګه ښه خیر دی تا ماته لکه لیکلو چې ماته کال وکړو پروت وي نو لکه دا زما غلطي نه وه څنګه ښه زندګي دې ښه ده وروره په کومه علاقه یې والله زه خو سعودي عرب کې ته سره چې ستړی ښکارې لکه ولې مړه بس ستړي یو سړیه څه انا او کاروبار نه کې تاسو چېرته یئ زه خو په ریاض کې ومه تقریبا 2 میاشتې اوس مې د هفته وشوه چې راغلی یم په خمیس کې یم په خپل کور کې خمیس ماشین خو به ډېر یخي یخ دی بالکل مکمل والله ټیک ټاک کې نه راځي یاره زه ټیک ټاک کې ډېر ګورم خو نه راځي بس زما ایډي دغه کړ و بین کړل هغه زیارت خان سه مې ګیم و او د هغې نه پس هغه د ګیم نه چې وتښتېد دله بچې نو بیا زما ایډي بین کړه بیا موږ رازاده کړه بیا د پاسورډ مسله و نو بېګا هغه بیا بین کړله خو الله دې ما نه بین کوي مړه را به شو انشاءالله زه ټیک ټاک کې ډېر ګورم خو اوس نه راځي یاره ته په ټیم کې یې نه ټیک ټاک کې هغه زیارت خان په هاش خبرې یو څو هلکان نورو زمونږ دا خلک وایي که نه وایي د ماشومانو څخه خلکو زینا وکړه بېدبي دې مافي وایي څوک د 15 کالو د ماشوم څه د 15 کالو د ماشومې څه موږ په میډیا کې دا اورو وایي پلار په لور پسې راپاڅېد او سخر په انګور پسې نو دا هم د دې خبرو وجه ده هغه په عاش خبرې کولې هغه له ما چیلنج ورکړی زما څه 20,000 کسان ناستو هغه دله د گیم نه وتښتېد چې د گیم نه وتښتېدو نو بیا یې زما اکاونټ ختم کړو چې دا ثبوتونه ما غونډ شیر کړو د ثبوتونو دپاره امار آزاد کو بیا د پاسورډ مسله وه نو هغه یې بېګا بیا ختم کړو انشاءالله بیا به یې رازادو د خیره څه زما اکاونټ نشي ختمولی او که ختم یم کې الله دې زما سر نه ختموي نو زموږ مقصد هم دا دی چې لالا کوم سړی نازیبا الفاظ په میډیا باندې استعمالوي د پردو جنکو سره تورسرو سره هغه معاشرې ته شیر کېږي نو دغه دلګانو به موږ مخه نیسو زه دا منم چې زما ملګري به کمي خو انشاءالله چې د کم به رنګ راوړي د دلګانو ملګري زیات یې ولي چې هر سړی نن سبا کم طرف ته روان دی نو په دغه وجه زه په ټیک ټاک کې نن سبا ډېر کم راځم سیدولي شاه ملګري خو ستا ډېر دي صحیح ده تا ته 20,000 کسان ناسو په هغه لایف کې ما که ته زه راته هم ناسو ما بس مې زه به درته دا ووایم زما الحمدلله د پاکستان د دې جنډې زه لالا په ګرنټۍ سره دا خبره کوم دا جنډه ما اوس لګوله زما سره اول جنډه نه وه زه به سیده ساده راول راتلم مکمل ساده به زه راتلم ما جنډې نه وې لګول دا ما له یو ملګري راوړ وه
دا له اوس بل مرګري راوړل وګوره سونه غټه جنډا ده یو مې هلته په واسکټ کې دا بل مرګري راکړل دا له بل مرګري راکړل دا وړه چې پکې ښکاری زبر دا خبره وکم لالا چې منګه د پاکستان نه دی الحمدلله لکه په شګه باندې جنگ کړی دی صحیح ده بیا حیا عزت او دین او مذهب دا زمونږ او د افغانیانو یو دی هغه خبر افغانیت طرف ته وړه زما څه چې په دایره کې ناس کوم کسانو ناس ازما مرګري هغه زیارت خان چې وته وای دا ډوزمارانو نو هغه لاله ټول بزنسمنانو تا د پته شته هغه په ریچارج کې د بانک کارت داخل کړو چې موږ بستا گیم ګټو کو په هر طریقه باندې لکه موږ ته پریدونو او شرط پسو شرط بدیو چې د جنۍ ته ویلو چې ماته خېټه ښکارا کا هغه بل پکیم نازیبال پازنمایو چې تاسو د سې خبرې کوي او دا په فیسبوکونو شیر کیږي خلک یوري نو تاسو کې تر ازه ما سګم وکا ما عزتانه پریدم او ما خو ته پنشمنت لکه زه دلته اوس نه هم ځکه چې دا لایف ډیر لري زی بیا پنشمنت او ته ما ډیر خطرناک ویلو هغه قسم چړلې چې په هغه کې ورو نور احساس پکې رااله نو ما یې خر لور تا ته پکې اوس بده کې څه ضرورت چې ته دغه ځای ته راتلې چې زما کم ځای اختلافات چې په هغه ځای کې ازیر شو د مړې خبرې وکړي او اول زمونږ پاکستانی راوستي دا خپل لکه دای چې د خپل خور دلالي کړي هغه گیم تر اوسه دغه د خیال چې دا سیدول شابه بیا جګړې شروع کیو بیا په نخره زه الحمدلله خپ سور کیم خبر اباریم زه پر دو خلکو باندې جنگونه نه کوم الاول زما د عزت خبره وا زما پلاریات شو زما کوریات شو زما خاندان زما دماغ خو نه دي خراب چې زه پر دو خلکو جګړه کوم او که شرم کوي غدي وکي زه خو سړی یم تومت خدای د پاره ګران دي چې تور سره ده زه خو سړی یم زه لکه زما په کې سدي او اوس په غون ټیک ټاک کې دا باس ساز دی وای د سیدګری شاخ خزه وای خطر لاړو بار لاړو خطر دا یو فلنګ احساس کړل دا باغیله مزه ور کوي چې هغه د خلک زما خزه وای خلک ته د پته شته دا په دې سوزي ته چې وزې ته لاړ شي کنه سیدول شانو ته عزت ملاويږي صحیح ده ته چې ریاض تراله نو ته ډیر زیات عزت ملو شو نو دا خلک په وسوځي دو بس زما پیجونه دغه شو دي ورو زما ست تصویران وسم پراته دي زما ساټول ویډیوګانی پرتی دي پریاس کې زما د دیر خلکو الحمدلله لاول زما ملمنو له ګډ راوستو او د ګډ نه پس چې بیا پوه شو چې زما د دیر دغه پاتراک خلکو لاله دا غې نه پس چې د پته ولګی چې دا ملمانه ډیر دي هغه غوای راوستو لاله ولالیک الحمدلله زما ملمنو لا او زما پریاس کې زما ملمانه موږ د سروس خط کړل لکه واده چی سوال له سروزي زما ملمستیا شو د پریاس کې زما د دیر د خلکو په دیره کې لاله خدا رتم چې ګوره رشتہ دار مينو صرف د دیرو رشتہ دار مينو بیا د نور خان چې سب د تیمرګری او د انعام بای د تیمرګری د شمس بای د تیمرګری سره تعلق ساتي زما په دې حساب باندې خلک ملاویدل کې عمران خان چې راغلی اگر دیو سود نشو نور احساس را پس زیارت خان نه پاسو لکه ښکارا خبره ده نور احساس اوس په گیم را لګنه بالکل ښکارا خبره ده کنه چې دا پلان چا ساس کړو زما د ایډي د ختمولو زما را بے عزت کولو د پاره د کنزلو د پاره هغه وس ښکارا رااله مخامخ ټول دنیا ولیدا دا مرستا په عزت خپګيږي سیدول شاه ته چې دلته راغله ریاض ته لکه عمران خان استقبال به سینې کیږي لکه ساج څنګه دی پښتنو کو بالکل لالا پاکستان زما وطن دی او زه بداویم چې د افغانستان خلک زمارونه خوياندې دي خو زه لالا د وطن چې دی نو زه هیڅ کلم د خپل وطن سپکاوی نشم کولی هغه په هر طریقه ځکه چې زمونږ په ملک کې مونږ ته د ډمې مکسر پیغور کیږي چې ډمه غلط کار کوي نو مونږ ته پیغور خلک کوي لکه زمونږ په ملک کې اکثر د خبرې راشي چې دا غي مونږ ته خلک په انټرنیشنل سطح باندې بیا پیغورونه کوي نو ان شاء الله تر اخیره پورې و پاکستانی او پاکستاني یم د خپل وطن خدمت کوم ډېرې وړې خبرې دي الله دې زمونږ سر نه ختمي او ورور زید ایډونه نه خورم زه په خپل ټیکدار یم زما په خپل الحمدلله خپل کار دی روزګار دی نن سبا می کار ولاړ دی وز الحمدلله لکه سونه و خوش سونه زندگی چې زه په دیره کې ناسم د قوي خبرې ټینشن نشته ګور دی او نه دی الله راولي مړه بس سو ټیک ټاک کې را بیا راځه آی ډی په دې کله راځه دی آی ډی په دوبۍ کې یو الګ ته د ثوابي والله چې ما به جندوم نه خو د پاکستان په دغه باندې ماغه اکاونټ مال راځه پاسورډ ته بدلاو ناغه بیګا ما ټو ټیک راکو ما ته شو کاو ما ته سکرین شاټ وکړو چې 10 منټه تیرې ته زما آی ډی بیا راپورټ شو بیا ختم کړه بیا نه کړه غټ اکاونټ اکم چې شپږ مليون کې روان دي وړو کې اکاونټ چې دی نو هغه په وار لینک دی خو زبر ته دا وایم چې ان شاء الله په ټیک ټاک وسوک زمونږ مخ نه شي نیوي الله دې رحم وکړي بالکل تاسو په خپل کوم ځای پاتې کیږئ
زه خو ریاض منپوهه کې پاتې کېږم. باید الله مبال لري. زه ان شاء الله زه تقریبا ریاض ته به زه زم راځم چې کاروبار برابر کوم کنه، نو د خیر څه بیا به زه زر درځم. بیا به ان شاء الله ملاویږو به یار. زم ستا ډېر په دغه کې مزه یم چې تاسو به زه کله ملاویږم. الله مبال لري. زه اوس هم چې ریاض ته تلم زه پالتون هم تللی. ډېر خلک وایي چې دا پالتو تللی دی، خو نه، د دنیا داسې څه خبرې وي، داسې څه روزګارونه دي، داسې څه کارونه دي چې هغه لکه بغیر د تګ راتګ نه کېږي. پوه شوې؟ نو دا مسله وه. او په ریاض کې مې الحمدلله هره لاره ګودر ما مخکې 2 کاله تېر کړو، خو زه په یرموک کې یم په 9 نمبر کې. دا اوس ما ټول په شمیسي، بته، شاري خزان او منپوخه، اشاره سلامه کې په دغو علاقو باندې تېر کړو. نو ان شاء الله لکه د خیره څه د وخت سره به حالات بدلیږي. الله دې خیر کړي. او بس بالکل مړه ته چې کوم ځای ته ځې بس تا ته عزت ملاویږي او دوی ستا په دې عزت خفه کېږي. اصل خبره دا رسېږي. زما ورونه لالا زما دپاره که دیو ټیک ټاک ختم کړي او کار سکي، زما په خدای قسم ما در پاکستان نه تورسري رنګونه کوي، وایي زمونږ بچی څوک وایي زمونږ وروري زنانه زمونږ وروري زمونږ بچی وایي موږ د باندې فخر کوو. زه د خلکو په زړونو کې ما د میډیا نه بغیر خلک پیژني. زه چې داسې په لاره کوڅه باندې رسېږم نو زما سره 100 تنه میلاویږي. د دیو سرونه خراب دي، د دماغ او سافټویر چې دی نو دیو خراب دی لالا. ټول پاکستان او ټول افغانستان دې پیژني او د خلکو زړه یې اوري. ما 9 کاله په میډیا کې تېر کړي، زما ګیر او برېت لا نه و صحیح ده. او که نن یا یو شاعره راځي او زما سره ځان برابروي او یا ما رالي چې زه دا بې عزته کړم نه د عزت کم یا یو مثال په طور د زیارت خان په شانتې شی راپاسي، نو عزت الله ورکوي. او د دې خلکو هم خلک حیثیت پیژني او زما هم پیژني الحمدلله. لکه دیو خو ما بې عزته کړي، خو زه دا وایم چې بې عزته سړی ما څه بې عزته کړي. هغه یو خو بې عزته دی، خور او مور وله نشتې بربنډې خبرې کوي. او دا دویمه چې دی د کور نه پرې کړله، د کور نه څوک خپله سپی، زما په خدای قسم زما سپي ورک شو دي، زما په سړه دړ کوي په سپو پسې. نو ته یوه پیغله د کور نه څنګه وباسې؟ ته د کور نه پیغله جنۍ څنګه دوبۍ ته لیږې؟ څنګه ته یوازې لیږې چې خلکو ته شعرونه ووایي؟ د کور نه لیږې د خلکو سره لیږې چې د خلکو سره لاړه شي. نو په دغه ځای کې د حیثیت پته لګي، په دغه ځای کې د پښتو د غیرت پته لګي. ته ستا یوه پیغله د کور نه مثال په طور پرې کړله، وښکلې د چا بوتله، د چا سره لاړه، چا په ګاډي کې بوتله، چا دوبۍ ته بوتله، چا هوټل ته بوتله، چا سلینګ پول ته بوتله. لالا په دې خلکو کې او په پښتنو کې ډېر فرق دی. او بل په دې کې زما د خوږ نبی ما الحمدلله حدیث مبارک دی، زما د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم چې کله یوه فحاشه زنانه څه کېدی شي؟ فحاشه زنانه دغه چې د نر او د ښځې فرق پکې نه وي. زه مسلمان یم، د نر او ښځې فرق څنګه نه وي؟ لکه یوازې ښځه هغه ځان سړی حسابوي، د سړو سره ځي، د سړو منځ ته ځي، یوازې ځي، بازارونو ته ځي، مارکیټونو ته ځي، هوټلو ته ځي، سیلینګ پولو ته ځي، بل ملک ته سفر یې وایي، د ټي وي چینلو ته ځي. د داسې ښځې نه به د عامې معاشرې ښځې ستر کوي، ستر به دې کوي، مخ به دې پټوي. دا زما دین اسلام وایي، موږ مسلمانان یو. نو په دغه ځای کې د حیثیت پته لګي. زه دا منم چې زما پیجونه یې ختم کړو، خو الله دې ما نه ختموي، الله دې ما نه ختموي. زما سر ژوندی دی الحمدلله. دا به الله ډېر ښه ساتي. اورې او دا تاسو ځان سموي مړه. تا دوی وایي چې موږ ته به هم داسې عزت میلاویږي، خو دوی ته داسې عزت نه میلاویږي. وروره زما بله ګناه نه وه، زه ریاض ته تللی وم، ما جګړې پرېښوې. زما پلار چې کله په میډیا باندې راغی، زه د هغې نه پس قلار شوی وم، ما هر څه پرېښو. ما وی افغانستان او پاکستان دواړه زما کورونه دي، دواړه جنډې مې تړل وې. په ریاض کې خو به زه د یو کاروباري خواله لاړم چې د ویډیو لایک کوي، فالو کوي، وروره دکان ته راشئ، یا به د ټیلر خواله لاړم، یا به د بیلټۍ والا خواله لاړم، یا د ایجنسۍ والا، یا د خپلو ملګرو خواله. لکه زه خو میلمه وم. په دغه ټیم کې دیو چې د هر څه ولیده په ما باندې راتاو شو، دا زیارت خان او بیا شهاب او بیا هغه بل او په آخري کې پکې نور احساس رااله. د زیارت خان سره ګیم ولګوه، زما نوم یې پکې یاداوه ناسته وه. نو دا پلین د چا و؟ په دې کې لکه تاسو د سوچ پکار دی. ټول زما را خبرې په فیسبوک ته، د ټیک ټاک ته هم دا خبرې ځي، زما او ستا را خبرې دا په ټیک ټاک ته هم ځي. خلک یې شیر کوي، زما په نوم بلا شي اکاونټونه دي. لکه په دې باندې پښتانه سوچ وکړي چې دا پلین د چا و؟ زما د ټیک ټاک اکاونټ یې ختم کو، زه په 6,000 خلکو وکنځلم، زما نوی اکاونټ یې بینډ کو. دا پلین د چا و؟ خو زه ورته دا وایم چې عزت الله ورکوي، عزت الله ورکوي. او دغه خلک که د عزت خبره کوي که نه، نو عزت دغه خلکو یې لاله چې په کور کې ناستي، په کور کې ناستي، د کور نه نوځي، د خپل مور او پلار سره ناستي، د حیا د دروازو نه دننه ژوند تېروي، د حیا د برګو نه لاندې ژوند تېروي. نو اوس دغه موږ ته د عزت خبرې کوي او ځان به ښه حسابوي، موږ به بې عزته کوي. اول خو دا په کور کې کینی که نه، چې د ښځې دپاره کم
کوم حکم دی او د ښځې دپاره زمونږ دین اسلام څه وایي پښتانه څه وایي لاول خو دې هغه طریقه اختیار کړي که نه وروسته دې بیا راشي زما د عزت خبرې دې وکړي نو الله دې ابال لره وروره او انشاءالله ټیک ټاک نه به زه راځم ټیک ټاک آی ډي به زه بحال کوم او که هغه نه وه بله به جوړه کړم څه مشکله نشتي بس صحیح شو دا ټیک ټاک کې بیا راځه مونږ سیم فالو کوو دی اوري آباد اوسئ خوشحاله اوسئ وروره یو جهان مننه ملګرو دا ویډیو مخې ته شیر کړئ صحیح ده چې څونه ملګري یې دا زما د فیسبوک د اکاونټ رپورټ هم دی په دې باندې پیج و د شیرینۍ په نوم نو هغه رپورټ شوی او بیا اوس زما د اکاونټ رپورټ شوی بل په دې باندې یو بل پیج و دلته د سیدول شاه په نوم دی تاسو به کتلی او ماته ویډیوګانې به شیر کولې نو هغه پیج هم رپورټ شوی نو د هغې په وجه د آی ډي رپورټ شو ده صحیح ده په دې کې څه 30-35 دی که 32,000 کسان برابریږي پالور او زما چې کوم دوستان دي دا پکې برابریږي خو آی ډي زما رپورټ ته صحیح ده نو زما آی ډي له سپورټ راکړي چې آی ډي مې روانه شي سیدول شاه پیج پی ټي آی چې دی هغه مکمل فیسبوک والا بند کړی دی هغه راپسې بند کړی په هغې کې 1,80,000 کسانو بند دی بل کوم ملګری په کال راځئ کال مې ولیکئ لالا ویډیو مخې ته شیر کړئ چې څونه ملګري یې ښه پی ټي آی والا لالا زه ګورئ د پی ټي آی پارټۍ یم نورو پارټو والا خلک چې دي که پکې یئ نو زما اکاونټ ته مه راځئ وځئ ترې لالا ولې پاکستان هم راله وران کړی دی او مکمل پاکستان هم راله تباه او برباد کړو زه د نورو پارټو والا بالکل سپورټ نه غواړم پی ټي آی والا چې دی لالا لکه د مار زما ویډیوګانې لایک کوئ او فالو کوئ او شیر کوئ څنګه وروره بالکل ښه یم وروره سلام علیکم وعلیکم السلام ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام کمنټس کوئ لالا چې زما د آی ډي د رپورټ نه وځي په یوه ویډیو باندې چې 3,000 کمنټس پوره شو زما آی ډي د رپورټ نه وځي هاي 3,000 کمنټس په یوه ویډیو بس بیا به زما پیج روان شي لکه د مار کال واخله کمنټس کوئ کمنټس چې د آی ډي مې د رپورټ نه وځي لالا سلامونه منظور که وعلیکم السلام ورحمت الله